السلام علیکم زه اکرام او تاسو ګورئ ټیک ریک سټوډیو. نننی کلاس چې دی هغه زموږ د ایډاب فوټوشاپ د کورس کلاس نمبر 11 دی، 11م کلاس دی. او نننی ویډیو چې دا هغه د 3 ټولز په حوالې سره ده چې په هغې کې زموږ سره اولنی دی زموږ سره ډاچ ټول، او د هغې نه علاوه زموږ سره چې دی نو هغه بند ټول دی او سپنج ټول دی. نو ډاچ ټول به مونږ ګورو چې ډاچ ټول څه کار کوي. هغه زموږ سره د هایلایټس لپاره استعمالیږي. په یو تصویر کې څه هایلایټ سي هغه مونږ سیوا کول غواړو، مطلب د هغې کلر برایټنس چې دی هغه سیوا کول غواړو. یا زموږ سره بند ټول چې دی د هغې مخالف کار کوي چې زموږ سره کم شډوز شي او کم توروالی چې په یو تصویر کې څه ځای هغه مونږ سیوا کول غواړو. نو هغه د بند ټول په حوالې سره او د سپنج ټول په مدد سره چې دی نو هغه مونږ کلرایز کول غواړو، یا یو ځای نه مونږ کلر پیکه کول غواړو د هغه ځي کلر. نو هغه مونږ د سپنج ټول په مدد سره کولی شو. نو راځئ سکرین طرف ته ځو او ګورو چې دا مونږ څنګه استعمالوو. تاسو فوټوشاپ قلم کولاو کوئ نو دلته کې تاسو وګورئ په دې ځای کې بس تاسو سره یي او زموږ سره ډاچ ټول به یي، د هغې نه علاوه بند ټول به یي او سپنج ټول به یي. نو دا 3 ټولز چې دي دا تاسو چې دی نو څنګه به استعمالوئ. د دې شارټکټ زموږ سره او دی د کیبورډ نه تاسو د او بټن ووایئ نو ستاسو سره به دا سلیکټ شي. که فرض که فار ایګزامپل ستاسو سره بل ټول سلیکټ دی او تاسو د او بټن پریس کوئ نو دا به ستاسو سره دې ټول له راشي. ټیک ده. بیا په دې کې دننه زموږ سره 3 ټولز دي، تاسو درې واړه ځانه سلیکټ کولی شئ د ماوس په مدد سره. ډاچ ټول چې دی هغه ما سلیکټ کو او دلته کې رالمه دا زما سره یو تصویر دی د اگزامپل لپاره ما کولاو کړی دی. ټیک ده. دا ما زوم کو او دلته کې رالمه د دې نه ما یو ډوپلیکیټ د دې لیر نه واغستو، مطلب کنټرول جے مې وو د دې نه یو بل ډوپلیکیټ جوړ شو. بیکګراوند به زموږ سره یې په دې ډوپلیکیټ لیر باندې چې دی مونږ کار کول غواړو. نو دا به زه دلته کې ډبل کلیک په دې نیم باندې وکړم. دا کم زموږ سره چې دی لیر 1 لیکلی دی، دې ته به زه ولیکم ډاچ ټول، چې مطلب ډاچ ټول مونږ کار وکړو په دې باندې چې هغه زموږ سره څنګه هغې کې څه چینجز راځي نو هغه مونږ په دې لیر چې دی هغه اپلای کړو. څنګه ډاچ ټول ما سلیکټ کو، دا زما سره د برش سایز دی. که دا تاسو سیوا کول غواړئ سیوا کولی هم شئ. څنګه هغه تاسو په 13 ویډیوز کې کتل دي چې هغه مونږ څنګه سیوا کولی شو. ټیک ده. نو دلته کې رالم که تاسو وګورئ په دې ځای کې زموږ سره دا هایلایټ، مطلب دا ځای چې دی دا لږ هایلایټ دی که نه. نو دلته کې دا لایټ شان راغلی مونږ دا سیوا کول غواړو په دې تصویرګونې. څنګه دلته ما کلیک وکړو او داسې مې معمولي شانتې ډریګ کو. اوس تاسو ګورئ دا هایلایټ اول داسې ووځي شوی دونه هایلایټ شو. ټیک ده. د دې نه علاوه که تاسو ګورئ په دې ځای کې هم هایلایټ دی. نو دا تاسو چې دی د دې نه کولی شئ چې تاسو دا داسې سیوا کوئ دا هایلایټ. ټیک ده. دا هایلایټ تاسو د دې په مدد سره مطلب سزې کې چې زموږ سره سپینوالی دی نو هغه سپینوالی چې دی تاسو په دې ځای باندې سیوا کولی شئ. ټیک ده. د دې نه علاوه چې دی زموږ سره که تاسو وګورئ زموږ سره د دې په دې آیز کې چې دی نو دا سپین ځای دی که نه. نو مونږ وایو چې یاره دا ځای زموږ سره چې دی نو هغه څه شوی چې هغه زموږ سره دا نور هم سپین شوی. نو هغه څنګه مونږ د بریکټس په مدد سره دا برش چې دی سایز ما وړوکی کو. تاسو ګورئ دلته کې اوس دا ډاچ ټول په مدد سره دا ځای ډریګ کوم، په دې ځای مې کلیک وکړو او ډریګ مې کو داسې. نو څه وشو اوس په تاسو وینئ چې دا آی اول څنګه وه دا سترګه او اوس څنګه شوه. مطلب په یو ځای کې زموږ سره هایلایټ دي او مطلب لایټ لګېدلی دی په ازي باندې، د هغې ځای مونږ نور هایلایټ کول غواړو، نور سپینول غواړو. نو هغه مونږ د دې په مدد سره کولی شو چې د ډاچ ټول په مدد سره مونږ د هغې هایلایټ سیوا کړو. ټیک ده. د دې نه علاوه زموږ سره بند ټول دی. نو بند ټول زموږ سره څه کار کوي؟ بند ټول زموږ سره داسې کار کوي چې هغه زموږ سره د دې مخالف کار کوي. دا زموږ سره یو ځای سپینۍ هایلایټ سیوا کوي او بند ټول چې دی هغه زموږ سره د هغې هغه هایلایټ کمی او زموږ سره شډو چې کوم دی هغه سیوا کوي. هغه څنګه که تاسو دلته راشئ او دې نه سلیکټ کوئ بند ټول. ټیک ده. او دلته کې کنټرول جے ما دې نه یو ډوپلیکیټ واغستو. اوس زه څه کوم دې له مې نیم ورکو برن ټول. ټیک ده. اوس رالمه که تاسو وګورئ په دې کې زموږ سره په دې ځای کې دا کم شډو چې دی دا سوری شان چې راغلی دی د سترګې نه لاندې، نو دا موږ سیوا کول غواړو. دلته رالمه او دا مې څه وکړو داسې مې ډریګ کو. نو اوس تاسو ګورئ چې دا اول څنګه و او اوس څنګه شوی زموږ سره هغه سوری شان چې دی که نه هغه د دې سیوا شو. ټیک ده. د دې نه علاوه که تاسو فرض کا دې ځای ته وګورئ په دې ځای کې هم زموږ سره دا شډو چې دی جوړ شوی دی. نو دا تاسو د دې ټول په مدد سره سیوا کولی شئ. تاسو ګورئ
خو دا به لږ هلکه استعمالوئ ځکه چې بیا تصویر کې فرق راځي نو بیا بد ښکاري چې په دې کې ایډیټینګ داسې شوی دی ټیک ته اوس تاسو ګورئ دیزې ته دا زموږ سره هغه کوم شډوز چې دي هغه زموږ سره سیوا کوي او هایلایټس چې دی زموږ سره کموي او ډاچ ټول چې دی زموږ سره هایلایټ سیوا کوي او شډوز چې دی زموږ سره کموي نو دا دواړه د یو بل مخالف کار کوي ټیک ته د دې نه علاوه زموږ سره چې دی نو که تاسو دلته بره وګورئ دا زموږ سره په ډاچ ټول کې هم دا کم ټولز د بره آپشنز چې دي راکولاویږي په هغې کې زموږ سره میډ ټون دی او هایلایټس دي او شډوز دي نو موږ په میډ ټون باندې ساتو که فرض که مونږ هایلایټ سیوا کوو جو مونږ سره ډاچ ټول سلیکټ کوو او که فرض که مونږ چې دی نو هایلایټ کمو نو موږ دا بن ټول سلیکټ کوو د هغې نه علاوه ایکسپوزر دی تاسو د دې ویلیو څومره سیوا کوئ نو دونه به دی په تیزۍ سره کار کوي مطلب تاسو د دې 50 نه دا سیوا کوي نو تاسو چې کله کلیک کوئ نو دا به د هغې نه سیوا هایلایټس چې دی هغه راولي اگر فرض که تاسو کم کوئ نو دی به لږ لږ هایلایټس راولي ټیک ته نو دا زموږ سره ایکسپوزر چې دا د دې لپاره استعمالیږي د هغې نه علاوه که دا بل آپشن تاسو وګورئ انیبل ایر برش سټایل نو دا چې دی دا زموږ سره لپاره استعمالیږي په دې تاسو کله کلیک وکئ که دې تاسو کلیک نه کړی نو تاسو دلته کې دا برش سایز زه لږ غټ کړم تاسو ګورئ برش سایز ما غټ کو اوس زه څه کوم چې زه کله کلیک وکړم نو دی صرف هغه ځای لږ سیوا کې خو نورې سیوا کوي نه څو پورې چې ما ډریګ کړی نه وي په یو ځای باندې ټیک ده اوس دا آپشن چې دی دا که فرض که تاسو آن کو او تاسو په یو ځای کلیک وکړو کلیک یې نیولی دی دی به هغه ځای ټول سیوا کوي روان دی وینې نو هغه ځای دومره سپین شو ټیک ده نو دا آپشن چې دی تاسو آن مه ساتئ ځکه چې په دې باندې ډېر په صفایي سره کار نه کیږي ټیک ده د هغې نه علاوه تاسو وکتو بن ټول چې زموږ سره شډوز سیوا کوي ښه جی بل زموږ سره دی سپنج ټول نو سپنج ټول زموږ سره څه کار کوي سپنج ټول که تاسو په تصویر کې څه کلر یې فرض کا بلو کلر دی هغه تاسو نور بلو کول غواړئ یا تاسو سره یو کلر دی تاسو وایئ چې هغه زموږ سره ډي سیچوریټ شوی مطلب هغه د هغې کلر چې دی هغه پیکه شوی نو هغه تاسو څنګه کولی شئ هغه تاسو د دې سپنج ټول په مدد سره کولی شئ څنګه داسې ګورئ دا زموږ سره فرض که د دې د آی دا کلر چې دی د سترګو دا کلر چې دی موږ وایو چې د دې دا کلر چې دی دا لږ سیوا شوی که نه نو دلته کنټرول جې ما د دې لیر نه یو بله کاپي واخیسته او دا زما سره شو سپنج ټول سپنج ټول ټیک ده دا زما سره سپنج ټول شو نو په دې لیر باندې که تاسو ګورئ زه دلته کې رالمه بره موډس کې ستاسو سره یو دوه آپشنز دي یو ډیسیچوریټ دی یو سیچوریټ دی نو ډیسیچوریټ چې استعمالیږي د کلر د کمولو دپاره سیچوریټ چې استعمالیږي هغه زموږ سره د کلر سیوا کولو دپاره موږ د دې سترګو کلر سیوا کول غواړو نو هغه څنګه موږ به راشو دلته کې موږ سیچوریټ سلیکټ کړو ټیک ده او دا به موږ زوم کړو دا تصویر اوس تاسو ګورئ دلته کې رالمه او د دې دا کم آیس چې دي په دې باندې داسې ډریګ کومه نو د دې کلر چې دی هغه به زما سره سیوا کیږي تاسو ګورئ اوس ښه د دې چې کم کلر دی نو هغه زما سره سیوا کیږي څنګه ګورئ دا زما سره اول داسې و د دې کلر او اوس چې تاسو وګورئ دا داسې شوی نو د دې مطلب هغه سیچوریټ د دې کلر چې دي کم کلر چې د دې خپل کلر دی خپل کلر به سیوا کیږي نور بل څه کلر به نه راځي خو خپل چې کم کلر دی هغه کلر به سیوا کیږي فار ایگزامپل زما سره چې دی نو د دې لپس دي د دې لپس کلر زه سیوا کول غواړم خو ډېر په کم مقدار سره نو زه به څه وکړم چې دا فلو چې دی دا به زه کم کم ټیک ده فلو به زه کم کم چې دا بالکل پیکا پیکا لږ لږ شان کلر چې دی د دې سیوا شي سیوا نو دلته کې زه رالم او زه دلته کې ډریګ کوم نو د دې کلر به څه کیږي د دې کلر به سیوا کیږي اوس تاسو کتلی شئ دا اول داسې وې اوس داسې شوې لپس اول داسې و اوس داسې شو ټیک ده او آیسته تاسو ګورئ سترګې زموږ سره اول چې دی هغه یو شان وي اوس زموږ سره سیوا شوې اوس فار ایگزامپل زه دې دا کلر پیکه کول غواړم نو زه به څه وکړم د دې ځای نه به زه ډی سیچوریټ چې دی هغه سلیکټ کړم او دلته کې به راشم او په دې باندې به ډریګ کوم نو زما سره د دې هغه سیچوریشن چې دی هغه به زما سره ختمیږي ټیک ده څومره چې زه ډریګ کوم او بیا پې راځم نو دا به زما سره ډي سیچوریټ کېږي مطلب ګرې سکیل ته به ځي او زما سره یو ګرې سکیل شان کلر به راځي اوس دا اول زموږ سره داسې و اوس دې شوې ګرې سکیل شو که فرض تاسو دا ګرې سکیل کول غواړئ نو هغه تاسو د دې په مدد سره کولی شئ چې ګرې سکیل کوي ټیک ده نو دا زموږ سره درې ټول دي کې زموږ سره ډاچ ټول او زموږ سره بن ټول او سپنج ټول تاسو وکتو چې دا زموږ سره درې ټولز دي ډاچ ټول چې دی زموږ سره هایلایټس سیوا کوي او زموږ سره بن ټول چې دی هغه شډو سیوا کوي هایلایټس کمی او زموږ سره کم سپنج ټول چې دی نو هغه زموږ سره سیچوریشن سیوا کوي زموږ سره کلر سیوا کوي او کلر کمی دا دوه آپشن زموږ سره په دې سپنج ټول کې چې دی هغه موجود دي امید دی په دې
ټولز به تاسو پوه شئ که فرض که د دې نه مخکې ویډیوز تاسو نه یې کتلي ډایرکټ دې ویډیو له راغلي یئ نو تاسو په دې ټولز دونه په اسانۍ سره نه پوهېږئ زمونږ د دې کورس سیریز چې دی نو هغه د هغې دا 11 کلاس دی 11 نمبر کلاس دی تاسو د دې نه مخکې کلاسز وګورئ نو دا کلاس چې دی په دې به تاسو ډېر په اسانۍ سره پوه شئ ټیک ده ځکه چې د برش د سایز کمولو او د سیوا کولو او دا ټولې خبرې چې دی مونږ هلته کړي نو ټولز مونږ ویلي دي نو امید دی دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره شیر کوئ زموږ د یوټیوب چینل د نیکسټ اپډیټس لپاره د نیکسټ ویډیوز لپاره چې دی هغه سبسکرایب کوئ او د بیل آیکان ووایئ چې تاسو ته نوټیفیکیشن درځي نو د نیکسټ ویډیو پورې ماله اجازت راکوئ خپل ډېر ډېر خیال ساتئ د الله په امان